د نورولي خان او زرولي خان کورنیو ترمنځ زیاده 14 کلنه شخړه کې چې د ځمکې پر سر رامنځته شوې وه پای ته ورسېده. په یاده دښمني کې د یوه لوري 4 تنه هم وژل شوي وو. د سیمې ولسوال مولوي عزیز الله وایي یاده دښمني د امارت مشرانو، علما کرامو او قومي مشرانو په هلو ځلو او خبرو اترو په لړ کې په دوستي واوښته. دغه شخړه د زرولي خانو او د خپل وریاره د نظر الله په مابین کې وه. نو بیا په دې شخړه کې 4 مړي وشولو چې په هغې کې د ده یو ورور و او بله د هغې مېرمن وه او 2 بچیان وو. تقریبا د دغې شخړې 14 کوله کېږي چې وروسته د ډېرو هڅو کوششونو نه د قومي سپین ږیرو، د علماو او د موږ په خپلو هڅو کوششونو د طرف ته صلح وشوله او الحمدلله دی په ډېر رغبت په مینه جوړ شو. د سولې په یادو خبرو کې د امارت مشران، قومي سپین ږیري او دیني علما کرام هم موجود وو. د خوست د امر بالمعروف و نهي عن المنکر رئیس مولوي سید جمال جمالي د نورو ولسوالیو پر ولسوالانو غږ وکړ چې د دیني علما کرامو او قومي مشرانو پر مټ په ولسوالیو کې د کورنیو ترمنځ شخړې او دښمنۍ پای ته ورسوي. موږ په ټول علما کرامو باندې او خاص کر په مسؤلینو ملګرو باندې او د قومي مشرانو باندې دا موږ غږ کوو د امارت طرف نه چې چېرته په کوم ځای کې په کومو ولسوالیو کې داسې قومي شخړې وي یا د پلرونو وي یا د قومونو وي یا د ورونو په مابین کې وي، لکه څنګه چې دا مشکل حل شوه، دې لپاره په اخلاصانه یعنې په اخلاص سره قدم پورته کړي. د اخلاص په پورته کولو په قدم کې نتیجه به داسې وي لکه د 14 کلو مشکل حل شوه. بلخوا هغه کورنۍ چې ترمنځ یې یا د دوستي رامنځته شوه په ټولو خوستوالو غږ وکړ چې خپل منځي دښمنۍ پای ته ورسوي او د ژوند له ازادۍ او نعمتونو خوند واخلي. دا 14 کاله مخکې دا مشکل جوړ شوی و د پلور زموږ د پلور نه د ورور نه د خپل ورور او د خپل اوندیار د خپل 2 وریارونه دا په کاته رسېدلي وو. په دا موضوع په دا منځکه جوړه شوې وه. خدای خیر پېښ کړو. دا د علماو، دا د ولسوال صاحب، دا د دې مشرونو برکات و، د خدای برکات و چې دا هغه جوړه په دې وخت کې 14 کاله څټ کې دا جوړه وشوه. اوس موږ دا د قومي مشرونو د لیدلې دوستانو په خاطر دا د مشورې په خاطر موږ لازمه وبلله چې دا وینه په وینه نه پکېږي. نو موږ دا خپل مټ وزار ده نه چې غلطي شوی وه. زه دا غلطي نه کوم، دا مټ وزرونه دي. آینده وخت کې د ټول ولس نه غاښ کنده د ولس د قومي د مشرونو د ولسوال صاحب د حکومت همکاري وه چې موږ دا دغې موافقې ته سره ورسولو. د یادولو ده چې د اسلامي امارت پر راتګ سره د قومي مشرانو او علما کرام په منځګړیتوب تر دې وړاندې هم د بېلابېلو کورنیو ترمنځ شخصي دښمنۍ په دوستۍ اوښتې دي او دا لړۍ لا هم دوام لري.